خدای مو په چا مقابله نشو موږ ډېر کمزور یو یا الله که څوک موږ ته زمونږ بچو ته زمونږ مدرسو ته زمونږ طالبانو ته زمونږ عزت ته الله سکیمونه جوړوي سازشونه جوړوي خدای زمونږ ته حفاظت وکړه هغه خلک په خپلو سکیمونو کې په خپله ور واچوه اللهم من ارادنا بسوء وكيد ومكر اللهم من اراد ایماننا واعمالنا واموالنا واولادنا بسوء وكيد ومكر فرد سوءهم وكيدهم ومكرهم في نحورهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر وخذهم أخذ عزيز مقتدر وخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم احفظنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي استأثرت به نفسك في مكنون الغيب الذي سأل به النبيون فأجبت لهم واستعاذ به النبيون فأعزتهم يا رب العالمين أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي أنت به أعلم وبأنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وبأنك الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم وبأنك الله لا إله إلا أنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وأن تحفظنا وأولادنا وأموالنا وطلبانا وعلمانا ومشايخنا ومدارسنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين يا الله تزمك حفاظتك خدای زموږ د مدرسو طالبانو عامو دوستانو رونو دوستانو حفاظتك الله تزمك راضي خدای تزمك راضي زموږ راضي خدای موږ ته شکر ادا وکړو موږ له شکرې توفیق راکړه موږ له شکرې توفیق دا هر قسم احسان من سره وکړه موږ ته شکر ادا وکړو الله موږ له شکرې توفیق راکړه الله د شکرې توفیق راکړه د نیکو اعمالو توفیق راکړه د ګناهونو نه موږ تور کړه گناہوں نے ملت ورکا او خدای چې کم کړی دی معاف کرا یا الله د حاسدین او د حسد نه مساته الله د شریانو د شر نه خدای مو په دې مقابله نشو موږ ډېر کمزور یو موږ استاد یو ماشي مقابله نشو خدای استاد دین تناسیو نقشم جوړ کړی د خدای یو نقشم جوړ کړی د حقیقت ته خبر خدای دا نقشہ اللہ پہ حقیقی بدل کر نقشہ دا عادات پہ حقیقی بدل کر دا حاسدین دا حسد نوسات دا شریان دا شر نمساتا اسکیمران دا اسکیمون سازشون نمساتا او خدای دا دین دا خدمت مزید توفیق رکھ